له دې نه وړاندې دا جګړې د افغانانو په مټ یا د نورو په مټ شوي د امکان وړ نه بیخي د توقع څوک هم دا نه کوي. او څه غوښتل کېږي دې خلکو نه؟ د کورنیو جګړو د تجربو نه او له دې تېرو ستونزمنو حالاتو نه ستړي. د دغه خلکو ځاپلو دلته د بغاوتونو رامنځته کولو یو د حایل موضوع راځي چې دوی په رسمي خبرو کې هم یاده کړې ده. آیا چې افغانستان باندې د القاعدې تر نامه لاندې حمله وشوله، کسان په دې بمبار کې خو یو پروژې شکل ده. افغانستان په یو بله سوریې باندې تبدیل کړي. دا کنټرول دې زما لاس کې وي، دا دې زما لاس کې وي، دا دې زما لاس کې وي. دا به فکر وکړم د دنیا هیڅ ضعیفه ملت به هم دا خبره وکړي. خبر جګړه چا ناکامول؟ مشهور شخص دا له منځه ولاړ او انګرېز د امنیت لپاره همداسې پرېښي. په هندوستان مو حاکمیت کړی، په هغې خاورې خو خپل ولسونه خپل په قومونو پراته دي، هغه د هغوی حق ده. دغه ټول ننګولی شي د دغه داخلي ستونزو سره. په زمیني جنګ کې د خپلې خاورې د مالکیت په احساس کې افغانان پیاوړي دي، پیاوړي وو، پیاوړي به وي. بسم الله الرحمن الرحیم. داسې عبدالرحمن لیدونکو سلام، زه عابد احساس یم. نن پر دې بحث لرو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانه جګړه تر څو پورې جګړه غځېږي، خبرې اترې کېږي، بیا افغان دولت او د پاکستان حکومت سره خبرو ته کېني، منځګړي ښه رول ادا کولی شي یا منځګړي منځته راځي نه راځي. په نړۍ کې چې کوم بدلونونه روان دي د افغانستان او د پاکستان موضوع څومره د دغه بدلونونو سره تړاو لري. د نړیوالو سیاستونو د بدلون سره د افغانستان لپاره څه بدلونونو ته اړتیا لیدل کېږي او همدارنګه پاکستان په افغانستان کې کوم اهداف تعقیبوي. پاکستان کولی شي چې دغه اهداف ترلاسه کړي او که نه. د دغه مسایلو د شننې او بحث لپاره را سره د ولس سړی، سیاستوال او د افغانستان په بېلابېلو سیاسي او دولتي پوزیشنو باندې پاتې شوی شخص ښاغلی اکرم خپلواک صاحب دی په سټوډیو کې. خپلواک صاحب تاسو ته هرکلی ووایم. مننه، خدای مو خوشحاله لري. د همدې بحث را پیلو چې پاکستان د څه په لټه کې دی. د پاکستان د ایجاد نه تر اوسه پورې پاکستان تل په افغانستان کې د یو ستراتیژي عمق چې موږ ورته وایو د هغه په لټه کې اخته ده او د پیدایښت نه تر ننه پورې د ټولو هڅو سره سره د افغانستان د حکومتونو او نظامونو سره هیڅ داسې خوشګوار ماحول چې هغه د دوو همسایو ترمنځ وي تر اوسه پورې ایجاد نه شو. که څه هم په دې برخه کې د افغانستان له خوا نه په تاریخ په اوږدو کې ډېر د خیرسالۍ او ډېر په ډېرو وختو کې د دوستۍ هڅې شوي دي. په سختو شرایطو کې هم افغانستان له هغو وسایلو نه ګټه پورته نه کړه چې د پاکستان د بې ثباتۍ سبب کېږي. مثلا د هند او د پاکستان په دوو جګړو کې، د بنګلادیش په تقسیم کې، حتی د پاکستان په ایجاد کې افغانستان کولی شوی چې خواته تیار ورته شرایط او زمینه مساعد یا د لوی افغانستان یا د پښتونستان موضوع په قوت مطرح کړی وی. دا ټول هغه هلې ځلې وي چې په تیرو وختونو کې د افغانستان د نظامونو، حکومتونو او ملت لخوا نه ترسره شوي دي. خو برعکس پاکستان د هغو پالیسیو تسلسل چې لوی برطانیې دلته لرلې د هغوی په دوام باندې په افغانستان کې د یو پایدار سولې او باثباته نظام په لټه کې نه ده او تر ننه پورې همدغه پالیسي دوام لري او همدغه پالیسي تر ننه پورې په هغې باندې اخته ده. همدغه پالیسي په پرله پسې ډول په تاریخ کې تکرار شو او بیا هم همدغه پالیسي د افغانستان په وړاندې کامیابېږي.
اوس هم همدغه پالیسي بیا د افغانستان په وړاندې د دوی د پالیسي او همدغه میراث د پالیسیو میراث یا د انګریز د سیاسي پالیسیو میراث چې پاکستان ته پاتې دی تر اوسه پورې هغه تعقیبوي که هغه د پښتنو په وړاندې که د بلوڅو په وړاندې که د افغانستان په وړاندې دا تسلسل را روان دی او په دې تسلسل کې اوس د لومړي ځل دپاره داسې یو حالت راغلی دی چې پاکستان عسکر په خپله د افغانستان سره د یو افغان سره مخامخ په مورچه کې لګیا دی جنګ کوي له دې نه وړاندې دا جګړې د افغانانو په مټ یا د نورو په مټ شوي دي خو اوس مخامخ جګړې ته راغلي د پالیسۍ مغه یو پړاو دی یا پاکستان اوس دې ته مجبور شي په خپله لاس په کار شي او که نه نوي څه ګورئ په دغه حالاتو کې یا د دغه عصر یا د دې وخت یا د دې اوسنیو سیاستونو ایجاب دا بولي په تېرو 50 کالو کې کله چې د شهید داود خان نظام راغی حکومت راغی پاکستان د نیابتي جګړې له لارې او د نیابتي ډلو له لارې په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ځان رسوي او که دا په یغه وخت کې د هغو شخصیتونو چې له دې جنه پاکستان ته لاړو د شهید داود خان په وخت کې بیا وروسته د مجاهدینو تسلسل شروع سو مجاهدین دې ته پرې نه ښودل شول چې په یو ګوند کې په یو تنظیم کې سره راټول سي حتی د جهاد په کلونو کې د افغانستان هغه سیاستوال بیروکراتان اکاډمیک شخصیتونه چې یوغوی کافي تجربه لرله په پاکستان کې د فعالیت زمینه ورته مساعده نه شول او یو تعداد شهیدان شول تنظیمونه په مختلفو ډلو باندې تقسیم کړل بیا جهادي تنظیمونه که تاسې وګورئ په وروستنیو کلونو کې یوغوی په یو ډول خالصلا کړل یعنې په دې معنی چې مستقلو قومندانانو سره تماسونه شروع کړل او امکانات مستقلو قومندانانو ته ورکولو سرتاسري شوراګانې ایجاد شولې بیا کله چې د مجاهدینو فتح راغله په خپل منځ کې هغه وسلې هغه څه امکانات چې هغه د خپل داخلي جګړو ښکار شول او هغه حکومتونه چې په پنډۍ او پېښور کې ایجاد شول د ثبات تسلسل نه و د هېڅ د یو منطق وړ به نه وي چې یو څوک د 2 میاشتو لپاره رئیس جمهور یو څوک د 4 میاشتو لپاره رئیس جمهور وي هغه هم په دغسې یو افغانستان په شرایطو کې چې له جنګ نه وروسته راوتلي خو دا ټول د دې معنی لرله چې یو ثبات نه وخت بیا په هغې پسې وروسته د داخلي جنګونو چې افغانستان د کورنیو جنګونو ښکار څه د طالبانو سلسله شروع شوه چې یو څه نسبي ثبات په افغانستان کې راوست او هغه پاټکونه او هغه خودسرۍ یو څه کنټرول شولې په هغوی پسې یوه بله سلسله را شروع شوله د القاعدې تر چتر لاندې دا چې اسامه بن لادن څنګه راغی افغانستان ته نه افغانانو دعوت کړی و نه د افغانانو میلمه و بلکې افغانستان ته راغی او بیا هغه څنګه پروسه ناکامه شوله دا ټول هغه واضح واقعیتونه دي بیا دغه وروسته کله چې د 9/11 موضوع راغله په هغې وخت کې هم د یو ملي حکومت د ایجاد لپاره متاسفانه هڅې ونه شولې هغه ډلې چې متخاصمه ډلې وې او هغه ډلې چې په داخلي جنګونو کې ښکیل وي هغه هم ټول راونه بلل شولې خو بیا هم یو ثبات راغی دنیا افغانستان ته راغله مګر په بدل کې ورته بیا یو مقاومت حرکت شروع کړ تر ډېره حده پورې که سړی فکر وکړي یو هغه استراتیجي چې دوی غوښتل هغوی ته په نهایت کې نه دي رسېدلی مګر د افغانستان د بې ثباته کولو د افغانستان د یو ملي بنسټونو له منځه وړلو د افغانستان د ارزښتونو د افغانستان د کلتور د افغانستان د عنعناتو له منځه وړلو لپاره دا یو سلسله وه چې یوازې پاکستان او نور هېوادونه هم دې سره مشترک وو په دې باندې تر ډېر حده پورې وتوانېدل من
په دې 20 کالو کې هم د قوي امکاناتو په درلودلو سره چې ټوله دنیا د افغانستان سره کومک بیا هم بیرته په شاتګ وکړو نو هغه برخه کې کامیاب شوي دي. په دغه برخه کې چې هغه د دوی عمق د ستراتیژي ده هغه نه په نیابتي جګړو کې او نه په مستقیمه جګړه کې د امکان وړ نه بیخي د توقع د څوک هم دا نه کوي. صحیح ده موږ به وځپل سو، موږ به کمزوري سو، موږ به په مشکلاتو کې یو، مګر دا هیڅ امکان نه لري د داسې یو تاریخي هېواد د داسې یو تاریخي برخې. راغلو دغه پوښتنې ته چې څنګه اوس مستقیمې جګړې ته راغی. زه په دې عقیده یم چې د دې تر څنګ نور اهداف پراته دي او دا د هغو پروسو تسلسل ده چې روان ده. جریانونه بدلیږي. که د دوستۍ خبره وي یا د روابطو خبره وي خو د دوی خپل خلک اعتراف کوي، د دوی پخواني جنرالان، د دوی پخواني صدراعظمان، د دوی د جمهور رئیسان او که د دوی د پخواني جنرالانو کتابونه وګورو دا ټول اعتراف کوي چې د مجاهدینو نه وروسته او طالبان زمونږ دوستان دي او زمونږ ملګري دي. نو بیا کوم علت موجود څه چې د طالبانو د حکومت سره چې دوی ځان ته کریډټ هم ورکوي په میډیا کې، په مطبوعاتو کې، په پارلمان کې، او کله چې دا حکومت هم راغی د ډېر په سپین سترګۍ په ځینو برخو کې ځان د دوی په یو ډول سیاسي نمایندګي په خارج کې به کوله. دا به واضح ویل چې موږ د دوی ډیپلوماسي پر مخ بیایو، حتی که د دوی سفیر وګوري چې دلته په کوم کرکټر او کوم کردار باندې اخته، نو بیا کوم علت موجود ده چې اوس دوی سره مستقیما جګړې ته راغلي. هدف دا ده چې د دې تر څټ نور لوی اهداف نغښتي دي او کوشش کوي چې په تسلسل سره قدم په قدم ځان هغوی ته ورمخکې کړي. کوم اهداف دي؟ یو خو پاکستان د پروژو د تطبیق یو هیواد ده او هر وخت پروژې اخیستې دي او پروژې تطبیق کړي دي، خو د هغو پروژو په تطبیق کې دوی خپل ځینې نور مسایل هم ورسره نغښتي دي. د ټي ټي پي موضوع چې دوی یادوي دا هیڅ تصور او هیڅ ټي ټي پي موضوع باندې راځم په دا دی چې اوس کوم جنگ د کوم هدف لپاره شروع کړی. جنگ د کوم هدف لپاره؟ یعنې جنگ لپاره چې کوم دوی یو ځان ته مشروعیت ورکوي یا ځان برحقه ګڼي، هغه په ښکاره د ټي ټي پي موضوع یادوي. ټي ټي پي خو دا 30 کاله موجوده ده. هو 2008 نه، د طالبانو په تیره دوره کې هم پاکستانی طالبان موجود ول، پاکستانی طالبانو فعالیت کاوه، د هغې قوي قمندانان موجود ول، د هغې قوي خلک موجود ول. بیا د هغه نه وروسته هم دا خلک عملا موجود دي، وجود لري. که هغه قوي فعالیت اول په سوات کې و، بیا وروسته وزیرستان او په دې منطقې کې حتی د لشکر طیبه او ورته حرکت المجاهدین نور ډلې دا ټول په یو تسلسل کې راځي. نو دا خو د دې تر پوښښ لاندې و او اوس خو هغوی ته د افغانستان نه په پښتونخوا کې او په بلوچستان کې قوي زمینه مسایل ده، هغه څه ضرورت به ولري. دویم مسله دا ده چې آیا تر دې اوسه پورې کوم یو داسې هدف چې په هغې کې دا ثابته کړي چې په افغانستان کې د ټي ټي پي کوم سرلاری قمندان یا کوم مرکز یا کومه قرارګاه مشهور شخص دا له منځه وړلی ده. خو دا خو چې هم تر اوسه نشته. اوس خو یوازې افغانان دي چې ملکي تلفات دي، په ملکي جینو بمباري ده، د افغانستان په تاسیساتو باندې بمباري چې دا د ټولو نړیوالو نورمونو خلاف ده او یو ښکاره تیری په یو مستقل هیواد ده.
یعنې دا د غندلو نه یې خواته هغه اقدامات دي چې وي او ټول هغه سره خطونه دی خلاص کړي دي سړی چې فکر پې وکړي چې هغه ده کله چې د کابل بمباری کله چې د تاسیسات بمباری او د هغې لپاره هېڅ نوی منطق او جواز هم نه وي او نه وي موجود نو د ټي ټي پي تر پوښښ لاندې دوی په نورو اهدافو باندې د هغې لپاره کوښښ کوي اول خو دا ده چې څنګه افغانستان بیرته داخلي جنګو ته بوځي کورني جګړو ته بوځي زه په دې عقیده یم چې د کورني جګړو لپاره په دې تېرو څو کالو کې چې مختلفې هڅې وشولې کامیابۍ ته نه ده رسېدلې که خپله حاکم نظام او د دوی پالیسۍ د دې لپاره زمینه مساعده نه کړي چې موږ کورنۍ جګړو ته بوځو د افغانستان ولس د کورنیو جګړو له تجربو نه او له د تېرو ستونزمنو حالاتو نه ستړی دی خو که پالیسي هم درستې نه سي عین تسلسل برقرار سي کوم چې موږ د طالبانو د حکومت د سقوط نه وروسته 2002 او 2003 او 4 او 5 پورې وکړو هغه دا و چې اکثرت د هغه وخت طالب مشرانو د جنګ پلوي نه بلکې غوښتل چې په افغانستان کې د مالکیت احساس وکړي باعزته ژوند وکړي د افغانستان په راتلونکي کې شریک شي خو من د نړیواله ټولنې سره یا په ګډه یا په تنهایي یا یوغوي دغه پروسه کامیابه نه کړه او د هغه وخت د چارواکو نیول بندیانول تحقیرول او کورو ته ورتلل بالاخره مجبوره شول هغوی لاړو وطن یې پرېښود څه بندیان شول څه یې قتلل او له هغې څخه بیا پاکستان ګټه پورته کړل او په یو منظم حرکت باندې ځکه چې دا یو واقعیت ده چې افغان د دې په دې خټه کې په دې جینیټیک کې دا نغښتې دی چې تحقیر نه مني توهین نه مني مرګ مني خو تحقیر او توهین نه مني دا زما ستا په دې کلیو بانډو کې هم همدغه مسله ده یو څوک بل څوک د ځان نه غټ نه مني د افغانستان دا ټولنیز بنسټونه ډېر قوي دي دا نه په دغه سلسله کې چې کله ما نه پرېږدي زه مجبورېږم هر چېرته لاس واچوم دا چې مخکې مې اشاره وکړه چې څوک د کورنۍ جګړو طرفدار نه دي حتی سرسخته مخالفین هم طرفدار نه دي خو که حالات داسې وي چې هغوی ته د هېڅ ډول فعالیت زمینه نه وي او محدودیتونه وي عین شی چې موږ په 2003 او 4 او 5 کې وکړو عین شی بیا هم پیلن حکومت یا پیلن نظام وکړي دا به یو علت وي چې موږ متاسفانه بیا یو بل کورنۍ جګړې ته یعنې هغې اشتباهاتونه باید د افغانستان په ګټه او د دې لپاره د افغانستان د خاورې دښمنان کم نه دي خصوصا پاکستان ډېر په ښکاره د همدې لپاره دا اوس اخته دي دا اوس پیلن کار کوي دا اوس پیلن تماسونه نیسي دا اوس پیلن غونډې لري دا پیلن هر هغه مخالف چې چیرته ده او د حکومت نه ناراضه ده شی ده د هغوی سره دا کوم پټ خبره نه ده دا د دې پروګرام یو برخه ده او تماسون نیسي او څه غوښتل کېږي دې خلکو نه چې راشي ودرېږي جګړې کله چې زه ځان مسؤل احساس نه کړم خپله کورنۍ مسؤل احساس نه کړم خپل راتلونکی ونه ګورم په خپله خاوره کې د مالکیت احساس ونه لرم د افغانستان په راتلونکي کې شریک نه یم نو خو افغانان خو د جګړو افغانان تاریخ په اوږدو کې دا مسله روانه ده ځینې مسایل دي سړی باید خپل تاریخ ته هم مراجعه وکړي ورور د ورور په مقابل کې پورته شوی زوی د پلار په مقابل کې پورته شوی تربور خو څه کوي چې ورور د ورور په مقابل کې خو هماغه افغانان هماغه تسلسل د هماغه شی ده کوم بدلون خو راکې نه دی راغلی کوم نو چې کله دغه محدودیتونه موجود وي نو د دغه فرصت نه بیا د خاورې دښمن قوي ګټه پورته کولی شي دوهم مسله چې د هغې تر څټ مخکې ده
هغه د نورو افراطي ډلو رامنځته کول دي او یو ډول یې په افغانستان باندې تفل دي. دا اوس دوی په ټولو ډیپلوماتیکو مراکزو کې په تینک ټانکونو کې د یو ان د سټیج نه په ګټه اخیستلو کې په نورو هغه سیمه ییزو غونډو نړیوالو غونډو کې افغانستان د یو لوی بلا په توګه تعریفوي چې دلته د نړۍ د ترهګرو پټنځایونه دي او دلته د ټولو منطقې لپاره تهدید ده او دلته به د یو بل 9/11 د رامنځته کېدلو مسله وي. دلته د داعش مسله مطرح کوي، داعش خراسان مسله مطرح کوي، دلته د نورو ډلو مسله مطرح کوي. د پاکستان له خولې دا خبرې مؤثرې دي یا په هغه هېوادونو باندې په هغه نړیوالو سټیجونو کې چې هغه کوم خلک نسته په هغوی باندې به تاثیر یو شی چې همدا ده چې کله تا نړیوال سټیج بل چاته پرېښیي او هغه په دې کې کافي مهارت ولري او هغه د دغو ډلو تر څټ وي. اوس په 11 سپتمبر نه وروسته که یو دقیق تحقیقاتي او تحلیلي راپور جوړ شي آیا چې افغانستان باندې د القاعدې تر نامه لاندې حمله وشوله، څومره د القاعدې مشران د افغانستان په داخل کې یا نیول شوي یا هدف شوي او څومره په پاکستان کې شوي او په کومو جوړو کې شوي. یعنې دا هغه مسله ده چې سړی باید وڅېړي. نو له دې کې شک نشته چې دا موضوع یو موضوع ده او دا اوس هم که دقیقه هغه اوسي چې مراکز چیرته دي، چیرته تنظیمیږي، چیرته تغذیه کیږي، له کوم ځای راځي. منطقې ته یو ستونزه ده، منطقې ته ترهګرۍ افراطیت یو لوی ستونزه ده. دا چې د سوریې او د عراق او د یمن او د نورو ځایونو دغه تحرکات روان دي، دا طبیعي خبره ده چې په دې منطقې کې هم تاثیرات لري او تاثیرات اچي. نو دا دوهم یو برخه ده. په دې کې د دې شاید د جګړې یو بل لامل ده، شاید د یو داسې حالات په تلاش کې وي چې افغانستان په یو بله سوریې باندې تبدیل کړي او هر چاته د دې زمینه مساعده کې لکه دی چې پیلن بمبار کوي د خپل اهدافو توګه. که څه هم په دې بمبار کې خو د یو پروژې شکل ده او هغه دا ده چې د افغانستان کې دا شته مهمات او امکانات دوی څنګه له منځه یوسي. که هدف ټي ټي پي وي، ټي ټي پي خو اوس په هغه کې تار پیلن فعالیت کوي نو خو هلته ولې دا بمبار نشته. بیا کوم مرکز کوم ځای دی وایسته چې ته په هغه کې خو دې تر څه ټول چې دا کوم شی کوي تر ډېره سړی په دې پوهېږي چې دا د یو پروژې په شکل ده او زمینه سازي کوي تر څو پورې چې حکومت په ټولو اړخونو کې کمزوري کړي او بیا د نورو اهدافو لپاره ځان ورسوي. مثلا د دې څنګه اقتصادي برخه یې یو نغښته د ډیورند فرضي کرښې کې ترانزیت او کاروبار بندول دا یو ډېر لوی ناورین ده د ډیورند د دواړو غاړو قومونو لپاره. په دې تړاو باندې ما سره پوښتنه شته د اقتصادي بوتو د دې راځو نو دا د یو ټولو برخو یو تسلسل ده چې پاکستان ورته د جګړې عاملونه یو بل برخه هغه دا ده چې د خپلو ناکامیو او د خپلو کمزوریو د پټولو او یا د یوې توجه بل اړخ ته اړولو لپاره هم
هغه څه چې اوس په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې روان دي. نن ته هلته خپله د دې د پارلمان غړي، د دې د سیاسي ګوندونو غړي په پارلمان کې او بدون له پارلمانه علني اعلانونه کوي چې موږ خپل هویت نشو تللی، موږ حرکت نشو کولی. د شپې زموږ پولیس چوکۍ پرېږدي او تاڼو ته راځي. حاکمیت د حکومت له منځه تللی. یو بله برخه دا هم ده چې دوی کوشش کوي چې خپل ناکامۍ پټې کړي او پړی د افغانانو خواته واچي. بله برخه یعنې دوه بوده چې هم غواړي چې خپل داخلي سیاست د دې جګړې نه هغه کړي، بل برخه کې او هم پروژې واخلي. بله مهمه برخه چې د پروژې تر څټ پرته ده هغه د ډیورند د کرښې د دواړو غاړو د قومونو د ولسونو چې یوه وینه ده د تنفر، ضدیت، بې اتفاقۍ، بې اعتمادۍ او د دوی د هغه یووالی او د هغه یو افغانیت تر چتر لاندې چې راټولیږي د هغوی د پاشل او له منځه وړلو پروژه ده. ډېر ښه پوینټ. او دا باندې اخته دي. یعنې دې کې شک نشته چې په یوې خوا کې هم د ډیرن د فرضي کرښې کافي افغانان موجود دي چې د هغوی خپله خاوره ده. په تاریخي لحاظ زما هم دا خاوره د هغې خاوره ده، هغه د خپلې خاورې مالک ده، لکه زه چې د خپلې خاورې مالک یم. خو زموږ وینه او کلتور او فرهنګ او قوم او هر څه یو دي. او د دغه پروژو تر نامه لاندې څنګه دا یو قوم نور هم تضاد ته، افراطیت ته، فقر ته، لوږې ته او د یو په ضد د درولو لپاره استعمال او په کار کې. بل هدف چې د دې تر څټ نغښتی ده هغه په که تاسې وروسته وګورئ په خیبر پښتونخوا په دغو سیمو کې اکثره سیاسي شخصیتونه هم اوس له پېښوره کډې کوي. بلاور ډېر د بلور د خاندان چې هغه یو هغه د دغه د نور تر ډېرو تر څنګ خپله مولانا فضل الرحمن کله په خپله منطقه کې اوسي، کله دا نور شخصیتونه په خپله منطقه کې اوسي. حتی دوی خو له اطرافو راټول شوي پېښور ته اوس ډېر هم له پېښوره همدغلته په دې بحث کې یو تناقض دی خپلواک صاحب. پاکستان په خپله په دومره داخلي کشمکشونو کې پاکستان په دغسې په خپل په سیاسي انزوا کې د قومونو په اختلافات حتی د بلوچانو خو خپل منشور اعلان کړی دی، هغوی ځان جدا اعلان کړی دی. همداسې بله ورځ پښتانه دا اوس چې تاسو کومه خبره وکړه چې خلک لګیا دي بې ځایه کېږي، د بې ځایه کېدو یو لوی هغه روان دی د پښتنو. او مخکې چې تاسو کوم تشریح ورکړله د هغې سره زما په فکر باندې تړاو لري چې د دغه خلکو ځاپلو دلته د بغاوتونو رامنځته کولو یو د حایل موضوع هم راځي چې دوی په رسمي خبرو کې هم یاده کړې ده. د دې ټولو سره پاکستان کولی شي چې په افغانستان کې دغه اهداف چې تاسو یو په یوه تشریح کړو چې هغه دلته د تاسیساتو له منځه وړل، دلته د پرمختګونو له منځه وړل، دلته د پرمختګونو ځنډول، دلته د ثبات له منځه وړل، دلته د بنسټونو نه جوړېدل، دغه ټول ننګولی شي د دغه داخلي ستونزو سره چې پاکستان په داخل کې کومې ستونزې لري. د دې ټولو سره بیا د بهر نه دا پروژې مغستی شي، دا پروژې تطبیقولی شي په افغانستان کې. او تاسو ویلې چې افغانان نور په هغه حالت کې نه دي، اوس دوی دا نور دلته جګړې نه غواړي، نیابتي جګړې نه غواړي په هغه صورت کې چې که دلته حاکمیت دې ته توجه وکړي چې تکرار سیاستونه بیا ونه شي او تکرار اشتباهات ونه شي په سیاستونو. دغه دواړه تناقض حالت په پاکستان کې وضعیت، په پاکستان کې ستونزې او بیا بېرته په افغانستان کې د مشکلاتو او ستونزو جوړول، یعنې دغه دواړه کارونه په عین وخت کې پاکستان کولی شي چې خپلې ستونزې کنټرول کړي او افغانستان کې مشکلات جوړ کړي. که موږ د پاکستان تاریخ ته وګورو او د وروستني پس منظر ته وګورو په دې وروستنیو کلونو کې بلوچ سیاستوال او پښتون سیاستوال که هغه د خان شهید، که هغه د بزنجو، که هغه د بوکتي، که هغه د پاچا خان او همدې ته ورته نور ټول سیاستوال او دا ټول چې وګورئ
هغوی خپله د پاکستان په اسټبلیشمنټ او په پنجاب باندې تور لګوي چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان قبضه کوي، کمزوری کوي، ترقي ته نه پرېږدي. دا د هغوی ګوندونه چې هلته حاکم دي او په سیاست کې فعاله ونډه لري او تحلیلګران خو یې بیخي زیات وایي، فعالان خو یې زیات وایي. کله چې د هغوی ادعا دا وي او په دې وروستیو کې خو حتی د اپوزیشن مشر خان محمود خان، مولانا فضل الرحمن او بلوچ خو ډیر په ښکاره منګل او نور دا خو د هغوی مسله خو جدا ده. دا په ښکاره وایي چې تاسې موږ کومې خواته بیایي؟ آیا موږ تجزیه کوئ؟ آیا موږ بیلوئ؟ آیا موږ چاته ورکوئ؟ موږ ته شی معلوم کړئ. نو کله چې د هغوی ادعا دا وي نو د پاکستان خو بیا که ای خواته کې بې ثباتي راځي، خلک وژل کېږي په بلوچستان او پښتونخوا کې، او که په افغانستان کې وژل کېږي، نو د پنجاب هدف خو به دواړه وي. ځکه چې دا ادعا موږ نه کوو، دا ادعا هغوی کوي، د هغوی جي مالکین دا ادعا کوي، د هغوی جي سیاستوال دا ادعا کوي. برحاله وزیر اعلی د خیبر پښتونخوا ښکاره نارې وایي چې پوځ ته ما وژنې، ته ما دربدره کوې، ته ما توهینوې، ته ما تحقیروې، ته یې د افراطیت تر لامل. او په ډېرو ځایو کې تاسو په سوشل میډیا کې په مطبوعاتو ګورئ، خلکو چې راپورټ شوي دي چې ما ته ټي ټي پي پوځ یو ده او پاڅون نه شي کړی تر دې هدف لاندې. یعنی پنجاب ته پښتون، بلوچ، افغانستان دا یو دی. دا اوس چې کوم شی خو روان ده د دوی لپاره خو تاوان نه ده. دوی خو دا ګوره دا بله موضوع چې هغوی مطرح کوي، هغوی دا خبره کوي، هغوی سیاستوال د حکومت فعال غړی چې فعلا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ده او د هغوی وزیران هم دا خبره کوي چې وروره دا کوم شی چې روان ده. تاسې په خیبر ایجنسۍ کې، په ورکزو ایجنسۍ کې ولیدل چې په سره زمې کې، په واورو کې څومره خلک دربدره شول. همدلته چې اوس د ډیورنډ په دې خوا کې د بمباریو له وجې مجبور دي خلک راوکوچېږي. یعنې همدا د هغوی خو همدا هدف ده. او د دې تر څنګ چې څومره په دې منطقه کې غربت راځي، بې ثباتۍ راځي، هم د افراطیت لپاره زمینه مساعدېږي، هم د استخدام لپاره. یعنی ویلی شو چې د استخدام لپاره ډېر ارزانه ته بشري قوه پیدا کولی شي. کله چې یو منطقه کې ثبات وي، اقتصادي وي، کاروبار وي، تعلیم وي، ترقي وي، د مالکیت احساس وي، نو هیڅوک په اسانه ځان خطر ته نه ورکوي او د بل چا په خدماتو کې نه. کله چې بې ثباتي وي، لوږه وي، فقر وي، بېروزګاري وي، د مالکیت نه احساس وي، نو بیا ته بشري قوه په اسانه باندې په لږ قیمت باندې استخدامولی سي او د خپلو اهدافو لپاره ترې کار اخیستلی سي. او دا کار په ټوله دنیا کې یو هغه د تاریخي لحاظ هم چې وګورئ یو برخه ده. دغه شی چې په دغه منطقې کې اوس روان ده، دا زه چې مخکې ویله چې د نورو لویو پروژو لپاره او دا منطقې کې چې اوس اقتصاد بند، کاروبار بند، روزګار بند، تعلیم مسله په همدې ډوله ده. یو خواته هم هېڅ ډول هغه نشته، دې خواته هم هېڅ ډول هغه نشته. یو خواته هم ته اوس که وګورې قومي مشران، یو خواته هم شهیدانېږي، مدني فعالان شهیدانېږي، معلمین او استادان شهیدانېږي، په مکتبونه هلته هم ورانېږي. ټي ټي پي وایي چې موږ نه دي کړي. نو چا کړي دي؟ خو بېرته خو راځي چې دا څوک کوي، د کوم نامه لاندې کوي؟ دې خواته خو موضوع په دې ډول ده. او دا کار څوک وکړي چې دا همدا خو د دې پروژې تر شا خو دا شی ده او دا ادعا دوی کوي، د دوی خلک کوي چې موږ سره همدا موضوع ده. دې خواته خو دوی اوس ښکاره اخته دي، یعنې له هغه نیابتي جګړې نه عملي جګړې ته راوتلي دي. خپلواک صاحب د ویلی شو د دغې حالت نه، یعنی دا ویلی شو چې د پنجاب سیاست واحد دی د دې لپاره چې اخوا پښتانه او خپل نور قومونه غلي کي او افغانستان ته زیان واړوي، افغانستان یو دښمن په توګه معرفي کړي، یا دغه حالتونه وځنډوي
پښتانه چې څه غواړي، بلوڅان چې څه غواړي، دغه حالتونه وځنډوي، دلته جګړه راوړي او په دې جګړې باندې هم هلته د هغوی هغه سیاستونه چې هغه مخ ته وړي، هغه فعالیتونه چې هغوی مخ ته وړي، هغه حرکتونه چې هغوی مخ ته وړي، هم د هغې مخه ونیسي، هم دلته چې مخکې تاسو کوم اهداف یاد کړل هغه ترسره کړي. دا ویلی شو عملا خو داسې برېښي. مثلا پروسه کالې د خیبر جرګې چا ناکامول؟ په خیبر جرګې کې چې ولسونه راټول شوي وو، څه هدف یې و؟ د خپلو قومونو ولسونو کې د ثبات، امن او سولې مخالفت یې چا کوه؟ چې تا د خپل ولس وایي چې زه تا سره په امن کې، په سوله کې، په ثبات کې ولاړ یم او تی مخالفت کوي، تی غونډې ته نه پرېږدي او ولسونه وي، قومونه وي، حزبونه وي، په لکونه خلک وي. کله چې هلته دغسې خلک راپورته کېږي چې هغه د امن بیرغ پورته کوي او هغه سبا نه وي او تا سره درېږي، یعنې پیشنهاد یې تا ته وي چې وروره زه په دې خپله منځ کې نه غواړم او مخالفت یې څوک ستا د حاکمیت چتر لاندې دا شی غواړي. یعنې د دې تر څټ خو واضح خبره دا ده چې اوس که دوی غوښتلی چې موږ ټي ټي پي په خلاف یو، د بې ثباتۍ په خلاف یو، خو تا ته خو په لکونو خلک راووتل، تا ته خو فعلا حاکمیت د خیبر پښتونخوا وایي چې زه د قومونو سره یو ځای در سره هغه کوم چې دلته ثبات راسي، مګر هغه نه پرېښودل کېږي. دا خو واضح دی، دا داسې نه ده چې اوس موږ دا تور لګوو، دا تور نه ده، دا هغه تریخ واقعیتونه دي چې هلته موجود دي. نو خو که ثبات غواړې، یا د ټي ټي پي ختمول غواړې، یا د ترهګرۍ ختمول غواړې، یا دا شی غواړې، خو دا کار خو کېږي. عین کار د جمهوریت په دوره کې د جناب ملي مشر کرزي صاحب د حکومت په دوره کې موږ د یو لویې جرګې له لارې چې د دواړو خواو قومونه راغلل ولې مخه ونیول شول؟ امن جرګه چې د امن جرګه چې ولې مخه ونیول شول؟ دا پیغام په یو وخت کې موږ ورکړی وو، شی کړی وو. اوس هم په دې معتقد یو موږ. اوس دا چې موضوع بلې خواته لاړه سي، د کډوال دوی چې ورته وایي، موږ خپل افغانان ورته وایو، د وزیرستان د جنګونو چې راواوښتل، زه د دې برخې مسؤل یم، د قبایلو وزیر. تر اخره د څوک ثابت کړي، یعنې هلته د ټولو نړیوالو موسسو کومکونه ورتلل، مختلف خلک ورتلل، چا ثابت کړه چې هلته یو نظامي کیمپ یا چا سره ټوپک یا چا سره ټوپک یا څوک وسلوال، یعنې داسې نه و چې هلته یو هرې موسسې، هرې انجو کولی شوی کومک ورسره وکړي، هر تجار کولی شوی کومک ورسره وکړي، تا خپلې پیسې اخیستلی شي، خپل کومک هر کور ته ورتلی شوی. خو که یو شی تهدید وي یا نظامی حالات وي یا افراطیت هلته موجود وي یا بل هدف ورته موجود، خو حکومت به په هغې باندې یو قوي پوشش اخوروي، څوک یې نه وپرېږدل، مګر داسې نه و. یو خو یم عادي راتلل په خپلو دوکانو کې خلک او خلک هم ورتلل. خو دوی چې اوس وایي دا یعنې دا اوس مثلا دا اوس په دې کونړ په دې ننګرهار کې دا خلک چې راغلي ولې خوا راوښتي وو، دا ټول مدني فعالان، ژورنالستان دا تاوېدل، نړیواله ټولنه موجوده وه، چېرته به دا وسله وه؟ خو دا یو تور ده. ملک صاحب، د ټي ټي پي موضوع یو بهانه، د پښتنو سیاستونه هلته ناکامول، د افغانستان سره دا جګړه، تاسې د افغانستان کې په ډېرو داسې حالتو کې پوزیشنو باندې په غونډو کې پاتې شوي چې په هغې کې د پاکستان سره خبرې وشوې، پاکستان ته هیئتونه واستول شول، پاکستان نه هیئتونه دلته راغلل، خبرې وشوې. آیا د هغه وخت خبرې هم همدغسې وې لکه څنګه چې نن د امارت مشرانو، یو تاسو د دفاع وزیر په تازه مرکه کې هم خبرې اورېدلې وي چې د
کله د پاکستان سره په ترکیه او په قطر او په عربستان هیئت لخوا خبرې کېدلې د دوی غوښتنې چې هغه غوښتنې د یو هېواد لخوا بل هېواد ته وړاندې کول او یا د یو هېواد لخوا دغسې غوښتنو منل دا به د هېڅ ملت د زغم وړ نه وي چې ستا بهرنی سیاست دې زما سره وي ستا اقتصادي شرابونه دې زما په لاس کې وي او دا کنټرول دې زما لاس کې وي دا دې زما لاس کې وي دا دې زما لاس کې وي دا به زه فکر نه کوم د دنیا هېڅ ضعیفه ملت به هم دا خبره ومني د هغه وخت خبرې د هغه وخت چې تاسو کولې د هغه جوړجاړي د دغه سیمې پرمختګ ته د تګ په دې سیمه کې د پرمختګ د مخنیوي د دې خنډونو د لرې کولو په دې باندې خبرې کېدي د دغه پښتنو د وژل کېدو د دې خلکو د دې قومونو د تړاوونو د دې ولسونو د تړاوونو په دې باندې هم خبرې کېدي د وزیرستان او د برنو او د همداسې نیولې تر باجوړ پورې او بیا تر چتراله پورې د زرګونو مشرانو مخورو د دې ورکېدل او د دې وژل کېدل په دې ټولو مسایلو باندې خبرې وشو د هغه وخت خبرې د اوس وخت خبرې پاکستان هماغه یو تیزس دی چې هغه مخته وړي دا هماغه یو پالیسۍ د مخې مخته ځي خبرې مخته وړي نه وړي خبرې که زه خپله خبره راټوله کړم یعنې که د پاکستان سره اوس اسلامي امارت خبرو ته راځي خبرې ورسره کامیابېدی شي یا نتیجې ته ورسره رسېدی شي که نه د پاکستان د سیاست سره خبرې کول نتیجه نه ورکوي څو خبرې باید سړی لږ واضح کړي اول یو تعداد افغانان خصوصا زموږ ځینې هغه ځوانان یا مدني فعالان یا ځینې سیاسیون چې درست د سیمې یا د پاکستان او یا د دې تاریخي پس منظر څخه شاید تر ډېر حده پورې واقف نه وي یو داسې انګېرنه ورته پیدا سوې یو داسې تصویر ورته پیدا سوی ده چې زموږ یوازینۍ مسله د پاکستان سره د ډیورنډ لاین ده فرضي کرښه ده او که دا خبره خلاص سي وطن به ګل ګلزار سي بې له شکه چې دا یو معضله ده تاریخي معضله ده که دې ته وګورو د پاکستان د ایجاد نه تر دې ننه پورې نه له هغې خوا داسې اقدام سوی نه له دې خوا داسې اقدام سوی تاریخي موضوع ده د ملتونو موضوع ده د ولسونو موضوع ده او یو وخت به د دې شرایط مساعد سي چې دا به هغه سي او انګرېز د همدې لپاره همداسې پرېښي زه په دې عقیده یم چې داسې یو معضله ده مګر دا ټوله معضله نه ده دا ټوله موضوع نه ده هغه ځوانان هغه مدني فعالان هغه ځینې تینوکراتان ځینې اکاډمي شخصیتونه چې په نړیوالو میډیاو کې یا د افغانستان نه بیرون داخل کې دا بحث کوي چې او یا په دې فکر دي چې من که دا موضوع حل کړه د پاکستان موضوع نه حل کېږي دا شی نه ده رابسم دا یو بیا بل تاریخي بحث د ډیورنډ موضوع چې څنګه ده اول خو که دوی ځان د انګریز وارث بولي او د هغې قرارداد مالک ځان بولي په هغې کې هم ډېرې خبرې دي په هغې کې هم ډېر مسایل دي هغه هم هېڅوک نشي پوره کولی هغه توافقنامه کې هم د حایل نقطې وي قبایلو ای خواته و دی خواته و څو بندونه دي څو شی دي هغه یو بله موضوع ده مګر دا تنها یو موضوع نه ده تر اوسه پورې هڅه سوې ده هم د جناب کرزي صاحب او بیا وروسته د جناب جمهور اسلامي چې واضح کړی سي چې له افغانستانه څه غواړي یو دوه درې څلور همدغه یو جنجالي ټکی او په دې کې ډېرو هېوادونو منځګړیتوب وکړو د برطانیې نیولې له اروپایي اتحادیې نه نیولې له ترکیې نیولې د متحده ایالاتو نیولې د ټولو په دې کې یو هڅه وکړه موږ دا اوس هم وایو چې پاکستان د موږ چې څه شی غواړو
ډېر واضح د نړیوالو اصولو مقرراتو د دوو ګاونډیو هیوادونو د متقابل احترام په درناوي کې دا شی غواړي. ته څه غواړې؟ آیا ډیورنډ موضوع ده؟ مطرح یې کړه. HTP موضوع ده یا د بله موضوع ده؟ دا چې اوس عین تسلسل د موضوع ده چې کله دی په خبرو کې راتینګ شي بیا دی فرار کوي. مثلا د امن جرګه کې دی موافقه وکړه د امریکایانو په موجودیت کې د جمهوریت بوش په موجودیت کې د جمهوریت رئیس سره چې بس که دا قومونه اوسي موږ خبره خلاص ده. راغلل ټول قومونو فیصله وکړه. د نورو شیانو لپاره بیا موجود نو. حتی جمهوریت غني یو بل د ټولو د انتقاد سره خطرناک قدم پورته کړ تر څو چې د افغانستان معضله خلاصه کړي او بالاخره افغانستان کې د مداخلې نه مخنیوی وکړي او هغه وکړي. په اولین سفر کې جیجکیو ته لاړ چې وروره ته څه غواړې؟ ځکه خو په دې موږ پوهېږو چې ملکي حکومت سره صلاحیت نشته. مخامخ ورغی چې کینه څه غواړې؟ دوه هېوادونه یو، دوه ملتونه یو، بیا په تاریخي لحاظ افغانستان څو زره کلن هغه لري. موږ د هغې خاورې مالک ځان ګڼو، ملت لرو، تاریخ د هغې خاورې مالک هم ځان ګڼو. په هغې خاورې په هندوستان مو حاکمیت کړی، په هغې خاورې خو خپل ولسونه خپل په قومونه پراته دي، هغه د هغوی حق ده، د هغوی خپله خاوره ده. اوس هلته خو زموږ ټول ملت پروت ده. حتی په دې سیند کې ته چې د پښتنو افغانانو هغه وګورې، په دې پنجاب کې وګورې، هلته اوس هم پراته دي قوي کورنۍ دي، لوی هغه لري، لکه په هند کې چې پراته دي. نو موږ دا خو تاریخي ملت یو، تاریخ هغې خو تر اخره پورې دوی هغه شي ته نه راسي. ته څه غواړې؟ هغه ووایه. دوی ولسمشر اشرف غني څه جواب ترلاسه کړ؟ هېڅ. لکه دا اوس چې کوم حالات روان ده، یعنې کوم شی واضح تر اوسه پورې هغه سوی نه ده چې 5-6 ایجنډاوي یا موضوعګانې وي یا اهداف وي یا غوښتنې وي، په هغوی باندې په یو باندې بحث وسي، په یو باندې بحث وسي او د حل لاره ورته پیدا شي. نتیجې ته ورسېد. نو بیا د دې ټولو په رڼا کې ډېر ښه تاسو دا موضوع راټوله د ولسمشر اشرف غني په سفر او د خبرې په مسله. نو بیا اوسنۍ پالیسي بیا د پاکستان د هر اقدام په مقابل کې اقدام غچ اخیستل او د هېواد د دفاع دپاره قرباني، ولس راټولېده، ولس یو کېده. تر دې لارې بله لاره باندې سره شته؟ او که دا لارې وي څنګه باید وشي؟ مهمه شی ده. من من حیث د یو حکومت او بیا من حیث د یو ملت دشمن ته داسې فرصت او ابزار په لاس ورنکړو چې زموږ په خلاف استعمال کړي. عیناً کورنی سیاست دی. ته چې د یو کلیوال سره د یو تربور سره د مسله کې وي، نو ته باید اول خپل کور دومره منظم و منسجم و متحد کې چې هغه ستا تربور، ستا زوی، ورور، ستا کورنۍ، ستا لور یا ستا مېرمن یا ستا اولاد ستا په ضد ونه کاروي. او ته چې متحد شوې بیا ستا کورنۍ څوک نشي تقریب کولی. بحث دا ده چې تیرو تجربو ته په کتو چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه، دا جنګ په یو شي ګټلی شو چې موږ په داخل کې یو بل ومنو، یو بل وزغمو او په دې اعتراف وکړو چې تیرو ناخوالو ته د پای ټک ږدو. یو څو خو به کېږي. که پرون موږ په اولو کالو کې نو خو د وروسته خو کافي هڅې وشولې چې د ملي پخلاینې د سولې پروسه او دا کامیابه سي. ډېرې زیاتې هڅې وشولې، خو وخت له وخته تیرو. اوس فعلا هم دغه فرصت دا ستا په لکونو دا اوس د پخواني
وسلوالو قوتونو خلک په ایران کې پراته دي، یو غریبي مزدوري کوي، یو دا کوي، یو ها کوي. د ایران د وضعیت په خرابېدلو دا کومې خواته ځي؟ دې نه څوک ګټه پورته کوي؟ ستا سیاسیون دا اوس د پاکستان سره په جنګ کې د دې فعلني حکومت نه چې وطن یې پرېښی ده مخالفت یې کوي، بیرون تللی دي، هغوی هم دا وغندله او ویل چې د وطن دفاع حق ده. تا یې په مقابل کې څه وکړل؟ من حیث د حاکمیت. یعنې دا یو هغه ملتونه او نظامونه چې بحران په فرصت تبدیل کړي هغوی کامیاب دي. دا یو بحران موږ باید فرصت تبدیل کړی، باید تبدیل کړو، باید تبدیل کړو. یعنې هغه وخت ځان پرې نږدو چې بیا ته پسې ګرځې او دروازه پسې ټکوي چې راځه اوس، او یا هغه پخوانی کمنډو یا اردو والا پیدا کوي چې وروره خدای دې نه کړي هغه حالت ته باید موږ ونه رسیو، خو دا خو بهترین فرصت ده. خو دغه تېر تجربې مې هغه ته مخې ته ایښي دي، خپله دوی دغو تجربو ښکار سوي دي، خپله دا څه په دوی تېر سوي دي پېرون خلکو باندې. یعنې که داسې ځان مقایسه کړي له حالات سره او دغسې اوس فرصت راغلی چې ډېرو کمو خلکو به ډېر په ندرت به ته وګورې ځینو خلکو، یا خو ځینې کسان دا خارج ته چې لاړم په ډپریشن اخته سوي دي، په دې سوشل میډیا کې ناست دي، په سپیسونو راځم یوې نه بغیر چې یوې مریضان سوي دي. نور ټول ملت سیاسي قشرونه ستا د نظام سره په مخالفت کې ولاړ خلک، ستا نه د کابل پرېښی د وطن پرېښی د تللی ده، هغوی هم در سره ودرېدل چې موږ دا غندو، دا یو تیری ده. پاکستان زموږ سره په دې کې دښمني کوي، د افغانستان په عام وګړو باندې، د افغانستان په خلکو باندې د لارو بندول، ستا د مهاجرین چې اوس په کوم حالت کې دي د تصور خلاف دي. په تیرو 45 کالو کې په مهاجرینو باندې دومره تنګسه نه ورغلې لکه چې اوس راغله. ماشومان یې، کورنۍ یې، اولادونه یې، دای های، حتی پرون 2-3 راپور و چې کورونو ته وراچول شوی. یعنې په دغسې یو حالات کې چې موږ دغه حالاتو کې یو او یې خواته هم دغه فرصت موجود ده، بهترین کار ده لکه موږ چې په اختر کې په همدغسې روزه وه، همدغسې روزې مبارک روزې یو دم په کابل کې وربند اعلان کړه، چا توقع هم نه کوله، په زرګونو علما راغله، نوی پسرلی هم را روان ده، نوی کال هم را روان ده، اختر هم را روان ده. حکومت دې په دې اقدام وکړي، غېږه د لوی کړي، پالیسیو کې د تغییر راولي، او د پاکستان او د نورو تهدیدونو چې روان دي سیمه او دنیا د یو لوی بحران سره مخ ده. دا اوس د ایران او د امریکا او د اسرائیل او د خلیج د حالات دا په ټوله دنیا تاثیر کړی. موږ خو یو برخه یو، موږ خو په وچ کې پروت هېواد یو چې اتکا مو ټول په نورو هېوادو ده، اتکا مو ټول په نورو هېوادو ده. نو دا خو طبیعي خبره ده چې نه کوم قوي اقتصادي منابع لرو، نه قوي فابریکې لرو د نورو قوي هېوادونو، نه قوي بنسټونه لرو د نورو هېوادو غوندې. ایران د نوشیجان سي یو اخوندي نظام هم ده، مګر د دنیا ټکنالوژي یې وکاروله، په تعلیم یې وکاروله، په پوهه یې وکاروله، زمینه یې د دې لپاره 40 کاله مساعده کړې وه، کار یې په دې کړی و چې نن ټوله دنیا ورته حیرانه ده. نن دا جنګ او دا جنګ نور هم په ټکنالوژي راځي، له دې نه نور هم ته 2-3 کاله وروسته به ته به دلته ناست په فکر نه چې دا زه ناست یم که زه نه یم ناست. دا ټکنالوژي دومره مخته روانه ده، ځکه جنګ ټول نورې ټکنالوژي جنګ ده. جنګ نور د دغو شیانو جنګ نه ده چې موږ راځو 15 ټانک روان کړو، 15 ټانک را روان کړو، یا په زمیني جنګ کې دا اوس هم موږ بریالي یو. دا اوس هم په زمیني جنګ کې په دې 2000 سره موږ معتقد یو چې که چېرته دا فیصله وسي هیڅ تشویش په دې کې نشته، مګر د ټکنالوژي نه، د امکاناتو نه، د نورو پیشرفتونو موږ دلته ورته ناست یو، دغه تیاره راځي او ګرځي او کوم ځای کې چې خوښ یې بمبار کوي. خپلواک صاحب محترم،
پاکستان سره د ننګ او جنگ نه بغیر دا چاره ممکن ده چې پاکستان زموږ سره دغسې خبرو ته کښېني لکه څنګه چې مخکې تاسو وویلم چې غوښتنې یې څه دي، څه غواړي، باید د یو ګاونډي څه غواړي د جنګ نه بغیر یا دوی ته د جواب ویلو نه بغیر دا امکان لري؟ جواب مارچو جواب به څه وایي؟ د جواب لپاره خو باید ته ځان اول آماده کړې. اوس لومړنی شی چې موږ بایللی ده په تېرو 50 کالو کې 40 کالو کې موږ د افغانستان لومړنی دفاعي مورچل چې هغه قبایلو هم د لاسه ورکړو تر څو چې قبایل موږ سره وو. پاکستان دا جرأت نه شوی کولی چې قبایلو ته راسي. نن هغه لومړنۍ دفاعي کرښه موږ نه تللې ده. موږ د دغسې یو جنګ لپاره خو قبایل هم د پاکستان نه خو هغه حالت ته رارسېږي خو موږ هم د لاسه ورکړي دي. یعنې موږ دا مې درته ویلي چې د حالاتو دا زموږ لومړۍ دفاعي کرښه وه، د افغانستان لومړۍ دفاعي کرښه لومړنۍ مورچل قبایلو. اوس بحث همدا ده چې د جنګ ته په کتو دا باید ارزیابي سي چې کوم څه دي چې موږ دا جنګ ګټلی سو او څه ډول ورته تدابیر ونیسو په کور دننه، په سیمه ییزه توګه، په نړیواله توګه. یعنې یو فیصله کن حالت ته بالاخره باید ورسېږي. دا خو د منلو وړ نه ده چې بالاخره موږ ورته ګورو او راځي ماشومان بمباروي، کورونه باندې راکټې لګېږي، کورونه له خپله ځای بې ځای کېږي او د افغانستان په حریم باندې تېری کېږي. دا د هېڅ افغان لپاره نور د منلو وړ نه ده. بحث زموږ همدا ده چې دغسې یو بحث لپاره باید موږ په ځینو اقداماتو باندې لاس پورته کړو او مسؤلیت او مکلفیت فعلا د ټولو نه زیات چې د مخکې مو اشاره وکړه د فعلا نظام ده او دې نظام ته خلکو لاس ورود کړه. سره دی چې مخالفت به ورسره لري، نظري اختلاف ورسره لري، د پالیسیو اختلاف به ورسره لري، ځینې خلک په داخل کې، ځینې خلک بیرون چې وتلي دي بیرون، خو واضح په داخل کې هم ډېر خلک ورسره به دا مشکل لري. مګر د خاورې د ولس د ارضي تمامیت د دې دفاع دا دې کې به هېڅ افغان هم هغه ونه لري، دا شک او تردید ونه لري. کله چې همدغسې حالت راغلی، همدا بحران ده، همدا بحران څنګه په فرصت بدل کړو او د دې امکانات فوق العاده شته چې موږ که چېرته خپله حکومت فعلي او خپله حاکم نظام فعلا د دې افتکار وکړي، زه په دې متیقن یم چې دا به دغو ټولو ناخوالو لپاره د یو پای ټکی وي او موږ په یو ملي ټغر، د یو ملي اجماع، د ملي جرګې، د ملي غونډې، د ملي شورا، هر نوم چې ورته ورکوي، ټول خلک پرې راټول شي. زه په دې هم متیقن یم چې د پخواني حکومت هېڅوک هم موقفونه نه غواړي. دا ځینې خلک هسې وایي او د مالکیت احساس غواړي، د افغانستان په راتلونکي باندې بحث غواړي، د افغانستان په اصولو په ارزښتونو بحث غواړي. څه کوو، څه ډول یې کوو، څنګه یې کوو. په نورو دنیا کې هم یو څوک راځي 5 کال حکومت کوي، 10 کال حکومت کوي، یو ډله کې، یو ګوند کې، خو ملت په ټولو مسایلو کې سیاسي قشرونه ملي تصمیم کې وي. د افغانستان د ټولو اقشارو لپاره د ازادۍ د مسؤلیت احساس هم وي. له همدې خاطر دا نن ته ګورې ډېر خلک چې شاید خوښ به هم نه وي د حکومت له پالیسیو، مګر هم د خبرو د غونډو او هم دې ته مماظر دي چې همغه یو کلاشنکوف ځان سره واخلي او تر ډېر ورنه پورې لاړ شي. دې کې مې چک نه ګڼم. ډېر خلک دا اوس دې ته حاضر دي. دوه نور بودونه دي دې ته راځو چې پوښتنه کوي چې دا پاتې نه شي. د پاکستان میډیا چې څنګه لګیا ده د افغانستان د تجارت په برخه کې او د افغانستان د ټرانزیټ په برخه کې لګیا ده چې پاکستان سره همدغه هغه تړلي دي او ایران کې هغه مشکل جوړ کړی. افغانستان په دې برخه کې له ستونزې سره مخ کېدونکی دی یا د مشکل سره یا د یو ناورین سره مخ کېدونکی دی، لکه څنګه چې پاکستان دولتي چارواکي منعکس کوي، د دوی رسنۍ منعکس کوي. دغسې ستونزه لیدل کېږي. ستونزې د ټولو لپاره دی، له موږ نه ډېر د پاکستان لپاره دی. داسې نه ده چې ګوره ترانزیت تجارت صحیح ده، ځینې به زیات ځینې به کم،
مګر طبیعي خبره ده چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې د ډیورند د دواړو غواړو د خلکو د کاروبار یې فلج کړ. یو خوا ته هم په پېښور کې هم کارخانې فلج شوې، دې خوا ته هم هغه تجارت طبیعي خبره ده چې اتکا یې په هغه باندې په هغوی تاثیر واچو. نو د ترانزیت او تجارت مسله کې داسې نه ده چې یوازې موږ متضرر یو، موږ بېله شکه متضرر کېږو، ځکه چې زموږ پخوا تجارت ډېر اتکا په پاکستان باندې وه، لنډترینه اسانترینه لار وه، او بیا منځني مرکزي اسیا هېوادونه، او بیا د ایران مسله ده. اوس چې په ایران کې هم بحران راځي او د قیمتي د خوراکي توکو قیمتي راځي، په ټولو دنیا کې روانه ده. دا اوس د مثلا یوازې د یوکرین د جنګ سره چې د غلو یو لوی هغه ډیپو، نو دا بېشکه چې تجارت کې په ترانزیت کې او موږ چې بیا په وچه کې پروت هېواد یو او ډېر اتکا مو مثلا موږ د غلو له لحاظه هم خودکفا نه یو، یعنې موږ په ډېرو برخو کې تر اوسه پورې لا خودکفایي حالت ته نه یو رسېدلي، او دا اوس نه یي، دا په دې تېرو څو لسیزو کې موږ همدغه حالت کې چې خودکفایي حالت ته لا نه یو رسېدلي چې موږ مثلا تنها د غلو له وجې موږ خودکفا سو یا د نورو تولیداتو له وجې خودکفا سو. الحمدلله فابریکې او کارخانې ښه راغلي، خو د هغو لپاره خام مواد بیا هم ته بیرون له بازار نه واردوي. نو په ترانزیت کې دواړه خواوې متضررې دي، او داسې نه ده چې یوې خوا نه هغه ده، خو پاکستان به شاید دا هغه ولري چې ځینې شیان به هغوی خپل د تولید هغه ولري، دې خوا ته به شاید د هغوی ستونزې مشکلات وي. مثلا په ډېرو برخو کې دغه ستونزې شته، او خدای دې نه کړي چې که د ایران جنګ ډېر دوام پیدا کړي، دا تنها په موږ نه، په نورو هم تاثیرات کوي په ټولو. بل یو موضوع ته تاسو مخکې یادونه وکړله، پاکستان په هڅه کې دی چې سیاسیونه وولي، هغوی سره تماسونه کوي. مخکې ما سره په بحثونو کې یو نظامي کس ویل چې د نظامیانو سره بحثونه کوي چې هغه د افغانستان پخواني نظامیان دي، اوس یا په ایران کې دي یا په نورو هېوادونو کې دي. هغه خلک چې د غرب نه یا د افغانستان نه بهر دي او د پاکستان جګړې ته مشروعیت ورکوي یا توجیه کوي یا په هغې باندې امارت ملامته کوي، یا دلته هغه خبرې چې د ټي ټي پي دا بله ده هغوی ورسره بدرګه کوي، دغه خلک د پاکستان لخوا خپل شوي عقده کوي، او که هغه احساس ته اخیستل شوی چې تاسو ویلي چې د ملکیت داسې ده چې ډېر مسایل موږ هغه ګټو ته ګورو چې په هغې کې موږ خپل ځان تصویروو. زموږ مثلا کله کله دا سیاستونه ډېر احساساتي وي. دا اوس د افغانانو احساسات ډېر خوښېږي، شعارونه ډېر خوښېږي. دا اوس تو شعار ورکړه ته اتلې ته قهرمانې، خو که عملي وایي چې ښه د دې تر څه نتایج شی دي، اسباب مو کوم دي، وسایل مو کوم دي، تدبیر مو څه ده، هغه باندې بیا تا سره څوک بحث نه کوي. او خوښېږي نه چې ته په دغو شیانو ورسره بحث وکړي، نه، ته په دغو شیانو بحث وکړي چې بس دا هغه داسې ده. دا کار مونږ په جمهوریت کې هم که تا فکر کړی، یو تعداد زموږ خلک و چې لاړ به بس یو چېرته به په سټیج باندې ودرېدل، احساساتي خبرې، بس داسې یو شي ته به شروع کړي. ګوره، جنګونه، سیاستونه او لوی هدفونه په احساساتو نه، بلکې په تدبیر، بلکې په یو قوي استراتیجي او یو مؤثره پالیسۍ باندې ګټل کېږي. موږ چې د افغانانو دا شی چې بایللی م ده، یو شی جوړ کړو بیرته بیا صفر ته ورسېږو، دا مو د دغو شیانو له وجې بایللی. دا اوس هم دا زه چې وایم چې باید دغو شیانو ته د پای ټکی کېږدو. دغه افغانانو ته چې تا اشاره وکړه، یو خو تعداد به ډېر کم وي، ډېر به زیات نه وي چې هغه دې په ښکاره باندې د پاکستان د جنګ لپاره مشروعیت ورکړي، شی به ورکړي. دې کې درې هغه پراته دي. یو هغه خلک دي چې مجبور دي. دا مجبوریت څه دی؟ ته دلته ځان په خطر کې ګوري، خپله کورنۍ په خطر کې ګوري، خپل آینده په خطر کې ګوري، او د دې مجبوریت نه د افغانانو دا 40 کاله نور هیوادونو خو څه کوي، ایران او پاکستان اعظمي ګټه پورته کړې ده، ځکه چې لنډ منډه همدغو هیوادو ته ده.
او کله چې ته هلته په بل هېواد کې پروت یې او یو څوک یم اوس ولې دا مهاجرین دوی پرون نه راسړل نن یې راسړي حتی موږ کوشش کوو چې مهاجرین راسي مګر نن یې په ډېر بېرحمانه توګه ځکه نن یې په هغوی کې ګټه نشته نن یې په یو بله سلسله کې ګټه ده نن یې په هغو کیمپونو کې ګټه نوره نشته هغه پروژه نوره ناچاله غوندې ښکاري یو هغه خلک دي چې موږ دا چې مخکې مې اشاره وکړه چې موږ د خپلو افغانان دې ته پرې نږدو لکه چې وخت کې موږ په 2002 کې طالبان دې ته پرېښودل چې لاړو ایران او پاکستان او نورو هېوادو ته هلته مجبوره شوي شول او بالاخره یو سلسله شروع شوې او دا شروع شوې دا اوس خو اکثره دوم نسل ده هغه اول نسل بحث کوم اوس خو اکثره چې دلته په جوی کې دي دا هغه دا یو برخه ده دومره برخه داسې ډېر کم دي چې هغوی قسم خوړلي دي عقده‌مند سوي دي هم د دې خاورې د افغانستان د نوم سره هم د افغانیت سره هم د دې مسایلو سره ښه په دې باید اعتراف وکړو چې موږ هېڅوک حسب نه کړو د حزب سیاست په 40 کالو کې نتیجه ورنه کړه دا خلک هم یو واقعیت دي ټولنې دي هر قومي مشر هر سیاسي شخص یو واقعیت د ټولنې ده دا چې تاثیرات یې څومره دي تاریخچه یې څه ډول ده دا به تاریخ په قضاوت کوي مثلا یو څوک ما او تا ته قهرمان ده بل چا ته هغه قاتل ده یو څوک ما او تا ته قاتل ده بل ته قهرمان ده اسلامي فلسفه هم دا ده چې خپله د اسلام فلسفه هم دا ده چې تاسې بل څوک مه توهینوئ مه تحقیروئ تر څو چې ستاسې مشران ستاسې دین ستاسې خدای هغه نه کړي یعنې دا نو په دغه برخه کې هم دا یو واقعیت د ټولنې ده من په دې باید معتقد اوسو چې نشو کولی له دې خاطره دا په څو کټګوریو کې چې کسان دي په هغوی باید بحث وشي شی وسي دا وسي او هغه بالاخره د یو منطق له لارې د یو ملي ګفتمان له لارې د یو ملي جرګې له لارې د یو ملي بحث له لارې دغه اعلان بسنه نه کوي یعنې ستاسو په نظر کوم چې امارت کړی دی یا په رسنیو کې یا په غونډو کې غوښتنه کوي چې افغانان د ټول راشي دا د ټولو افغانانو کور دی په خپل کور دې میشت شي په خپل کور دې آباد شي دلته دې کاروبار وکړي دلته دې تجارت وکړي دلته دې پانګونه وکړي دلته دې ژوند وکړي دا بسنه نه کوي د دې نه اخوا څه باید وشي او څنګه دا خلک مطمئن شي هغه عسکر چې هغه په ایران کې دی چې هغه راشي شخصي حقوقو ته ځینې خلک ترور شول ځینې پخواني سربازان راغلل په دې وروستیو کې ووژل شول دا داسې نه چې حکومت راوستلی دی حکومت فیصله پرې کړې ده چې د محکمې له مخې یا د حکومت د پالیسۍ له مخې خو خلک شته یعنې دغه ویره یې دا ایجادوي په ځینو ځایو کې دا پیښې شوي چې دا بیا یوه پیښه د سلو نورو پیښو لپاره یو هغه وي پیلامه وي یو شی وي نو زه فکر نه کوم چې که دغه شی کفایت کولی یعنې دغسې خو موږ د دوی نه خو بیا خاص موږ د جمهوریت د ملي پخلاینې برنامه ډېره هغه موږ خو په وروستنیو په هغه هم غږېدو خو خپل وخت تاسو ویل دا شمېر ډېر کم دی څو لاندې لاندې پوښتنې کوم چې بحث پرې خلاص کړو د پاکستان په وړاندې واحد ملي دریځ څنګه ارزوه یو شی چې په هغې کې مشترکات چې ټول افغانان ولري افغانان د دریو شیو په مقابل کې په هیڅ شي باندې هغه نه کوي معامله نه کوي یو د خاورې په مقابل کې یو د دین په مقابل کې یو د قوم په مقابل کې دا درې هغه شی دي دا اوس قومي مسله راسي حق او نه حق بس یو قوم چې ښه پوهېږي دا زما قوم اوس په ناحق دی د بل قوم په مقابل کې خو هغه قومي هغې دې ته مجبوري چې مقصد په دې معامله نه کوي په خاورې معامله نه کوي په دین معامله نه کوي د جهاد په کلونو کې ډېر داسې پیښې راغلي دي چې ویل کېږي چې مثلا یو څوک حتی یو څوک یې نیولی چې ورته ویل چې بس کلمه راته وایه کلمه مې چې زده وه بیا نو خارج شو جهاد به یې کوو خپله هم په دې نه خوري ځکه مګر دا اوس هم په دین باندې سر قربانوي دا اوس هم ته ټول اطرافو ته لاړ شه مقدسات ورته ډېر محترم دي او دا درې واړه په مقدساتو کې راځي کله چې دلته مشترکات وي او په دې کې موږ ټول سره مشترک یو نو بیا ملي دریځ واضح ده په ملي دریځ کې هېڅ بحث نشته د دغې ملي دریځ لپاره یو ګډ انسجام یووالی
همغږي، د یو بل منل، د یو بل زغمل، یو بل ته د مالکیت احساس ورکول، دا مهم ده. او دا هر نظام چې وي، که دا نظامي که بل نظامي که بل نظامي، د دې د دغسې یو شیانو ګوره، که موږ د میرویس نیکه او د احمدشاه باندې سلسله را شروع کړو، یو ویم چې کله جرګې جوړې کړې، کله چې د ګورګین یا د نورو په مقابله یې کړی دی، ملت ټول منسجم کړی دی، بیا یې کړی ده، بیا اقدام کړی، حتی فتوا یې راوړې ده، تللی سعودي، تر سعودي فتوا راوړې ده، بیا یې اقدام کړی. دا زموږ د ټولو تاریخونو. کله چې وزیر اکبر خان بیرته راغی، ولس منسجم کړ، بیا یې اقدام وکړ. همداسې نور ډېر داسې د افغانستان دغسې مثالونه په زرګونو مثالونه پراته دي. هغه وخت کې کامیاب شوی هر یو د دې، مثلا غازي امان الله خان یې ونیسه، هر یو هغه وخت کامیاب شوی چې یو ځلې ټول ملت ته د دې احساس ورکړی، مختلفو شروع ته علما، روحانین، خوانین، دې و دې ته ټولو ته د دې احساس ورکړی چې وروره دغه مشترکات دي، په دې مشترکاتو کې موږ ټول تاسو یو، اوس دا شمېر په دې مشترکاتو کې هیڅوک اختلاف نه لري، او دا زموږ د راټولېدلو یوه ګټه او هغه ملي دریځ همدغه ده. خو دغه ملي دریځ منسجم کول، منظم کول، استعمالول، ګټه ترې اخیستل، دا څوک چې په حاکمیت کې اوس یو خان یا یو ملک له خپل قوم نه هلته ګټه پورته کولی شي چې دی هغه منظم کړي، بیا یې خپل هغه ته ورسوي. له همدې خاطره بحث ډېر د چا خبره چې سړی وایي چې توپ اوس د حکومت په هغې کې پروت ده چې خلک دې ته هېڅ ته ضرورت نه لري دې لپاره. دا اوس خو کمپاین هم دوی نه شروع کړی. که ته دا اوس وګورې سوشل میډیا ته لاړ سي، دا ټول هغه خلک دي چې اکثره د حکومت سره د دغه حکومت سره جوړ هم نه دي، مګر دوه اتشه ناست دي د پاکستان په مقابل کې، او په ډېر قوت هغه هم شروع کړی ده، مظاهرې کوي، ونډې کوي، دا کوي. اوس که دغه شی ما چې درته ویل، پخواني سیاستوال دي، تجربې لري، سفارتونه یې کړي، وزارتونه یې کړي، موقفونه یې کړي، یو څه لري، او په مختلفو برخو کې د هغوی څخه مثلا د کومکونو په راټولولو کې دا اوس په هغه مراجع چې دوی ورته لاسرسی نه لري، په غرب کې، په نورو هیوادونو کې، د دوی نه ګټه پورته کول چې هلته د افغانستان موقف، د افغانستان دریځ، د دې خاورې موقف، د دې خلکو دریځ په مؤثره توګه مخته بوځي. دا ټول هغه وسایل دي، داسې نه ده چې یو موږ راسو فیصله په دې وکړو چې دغه احمد د وزارت هېڅ که محمود راوړه، د محمد او د محمود د وزارت کولو نتیجه ناکامه ده. زه خپله د دې سره مخالف یم، سړی چې راځه پلان دوه وزارت پلان کې ته ورکول، دا دوه او درې وزارتونه ورکول ګټه نه ده کړې، خو په تصامیمو کې، په ملي مسایلو کې، او په یو واحده اجنډا باندې په راټولولو کې، او د افغانستان په راتلونکي باندې چې موږ په کومې خوا بیایو، چیرته یې بیایو، څه په کوو، دغه تهدیدونو ته چې اوس راته متوجه دي، ټوله منطقه کې متوجه دي، قوي هیوادونو ته اوس همدغه دا اوس هغه لوی هیوادونه د تهدیدونو، دا پاکستان مرتلي چې خپل مخکې په بحث وکړه، خپله ډېر هغه لري چې اوس په نور هغه کې موږ خو بیا نو 50 کاله په جنګ کې هیواد وخت زما ستا خپرونې په خلاصېدو لنډې د طالبانو سیاست د پاکستان په وړاندې د حالاتو ته په کتلو، د هېواد حالاتو ته په کتلو باندې همدا پکار دی. تر اوسه پورې خو دوی چې کوم شی موږ خو په ډېر مسایلو باندې اګاه نه یو، یعنې له ډېرو هغه څخه نه یو خبره، خو هغه څه چې د مطبوعاتو له مخې اورو، یعنې که تاسو خبرې تاسې راته تشریح کړئ، موږ خو هغه ډېر په نه خبر، خو هغه څه چې موږ د مطبوعاتو لارو چې په مختلفو ممالکو کې ناست دي، خپل موقف وړاندې کړی، خپل دریځ وړاندې کړی، خپله خبره کړې ده او د سولې وړاندیز یې کړی ده. موږ باید افغانستان تل د سولې وړاندیز کړی ده. افغانستان په تاریخ کې د جرګو د مرکو وطن ده. دا موقف د ستایلو وړ ده، او دا چې د خپلې خاورې نه دفاع کوو، دې کې باید هېڅ شک او تردید هم نه وي. دا چې بحثونه چې شی دي، پالیسیانې چې شی دي، سړی د هغو په عمق باندې نه خبر، نو سړی هغه نشي کولی. کوم چې د مطبوعاتو له مخې په مختلفو هیوادونو کې خپل موقف، خپل دریځ، د افغانستان دریځ، د ټي ټي پي په هکله دریځ، د افغانستان د خاورې نه دفاع، دا اوس زموږ په ملي حاکمیت باندې تعرض روان ده، دا تر دغه حده پورې چې دا موږ اورو او یا د خاورې نه دفاع، دا دې کې هېڅ تردید نه لرو. مګر په نورو ډیپلوماتیکو برخو کې
د نورو هیوادونو سره دا زمونږ یو اساسي او لویه مهمه برخه باید وي چې موږ څنګه وکړی شو په ډیر یو قوي پالیسي باندې په ډیپلوماسي باندې لکه چې پاکستان اخته ده نور هیوادونه اخته دي د مختلفو هیوادونو سره کار وکړو او خپله برحقه دایه وړاندې کړو دا د امنیت شورا ته دا نورو بین المللي سازمانونو ته و دې ته په دې برخه کې کافي کار کولو ته ضرورت دی د جګړې اوږدېده کوم تاوانونه رامنځته کوي پلان لرل ووایي جګړه خو طبیعي خبره ده چې تاوان لري جګړه خو طبیعي خبره ده چې تاوان لري او موږ دا اوس په اقتصادي بحرانونو سره مخامخ کیږو موږ دا اوس د بېځایه سوي خلکو هغه سره مخامخ کیږو پاکستان زیات تاوان کوي که افغانستان تر یوې برخه پورې چې یوې په بنسټونو په لحاظ او د خپل خودکفایي په لحاظ له موږ نه هغه دي روان حالات چې اوس جنګي حالات ته په هغې کې شاید موږ که په اقتصادي برخه کې هغه نه شو نو هغه بیا بله خبره ده دوهم د ټکنالوژي په لحاظ د امکاناتو په لحاظ مثلا د هوایي ځواک په لحاظ باندې پاکستان په دې کې شک نشته چې یو هغه هېواد ده خو په زمیني جنګ کې په اراده کې په تصمیم کې د خپل خاورې د مالکیت په احساس کې د جګړې پایلې په دې برخه کې افغانان پیاوړي دي پیاوړي وو پیاوړي به وي دا که هر افغان وي په دې باندې موږ مطمئن یو چې 40 کاله جګړو سره دې ته ستونزه لرو دې شنو ته او دوهم تا اوس ما درته ویلي چې که یو عمومي اعلان وسي دوی د پیسو په مقابل کې به خپل پوځ ته معاش ورکوي افغانان بې پیسو هم اماده دي چې او تړي کړي داسې نه چې دا اوس نه تاریخ کې کړي د خپلې خاورې دفاع کوي په دې کې به هېڅ شک نشته چې افغانان همدغه وړتیا او همدا غرور او همدا وقار او همدا سرلوړي په تاریخ کې بس ده چې هر یرغلګر ته شکست ورکړي او د پاکستان لویترینه ناکامي همدا ځای ته نه کېږي چې همدا ده چې بالاخره له نیابتي جګړو نه مخامخ جګړې ته راغی او په دې کې پاکستان هیڅ ډول برد او کامیابي نه لري هیڅ ډول و من بزو بل سو من باندې دا اوس بمبار ده خلک ولي دا ولي لارې بند دي مهاجرونو باندې سخت تکلیف ده مالونه تجاران پرته دا ټول په موږ باندې شته مګر ګټونکی پاکستان نه ده دې نه بیخي مطمئن اوس ډېره مننه خدای مو خوشحاله لره سلامت خپرونه کې د ګډون درنو لیدونکو له خپل واتساپ سره د نن بحث همدومره و تر بیا دا